د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترکیه کې غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. بل پلاو د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې که د ترکیې دا مذاکرات په ښه توګه پای ته ونه رسي نو له افغانستان سره به ښکاره جګړې ته داخل شي. د خواجه آصف دا څرګندونو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه به په چټکۍ سره حل کړي. څو مهمې پوښتنې د دې خبرو اترو پایله به څه وي او ټرمپ ولې هر ځل په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه کوي. عزتمند اورېدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. د بحث لپاره په خپرونه کې راسره میلمانه دي هر یو د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق صاحب او د پوهنتون استاد شیراقا بیانزی صاحب. زه یوسف خان لاله یم. میلمنو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. صادق صاحب اجازه راکړئ چې دغه بحث تاسو څخه پیل کړم په داسې وخت کې چې خبرې اترې کیږي، مذاکرات کیږي، پلاوی له پاکستان څخه هم ترکیې ته تللی ده او له افغانستان څخه هم ترکیې ته تللی ده. بیا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دغه څرګندونې کوي. فکر کوئ د خبرو اترو په دغه وخت کې د خواجه آصف دغه څرګندونې د څه په معنا دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لالی صاحب تاسې ته همداسې بیانزو صاحب ته او ستاسې لیدونکو اورېدونکو ته سلام او درناوی. یقینا ګورئ جګړه وي او خبرې اترې مذاکرات او د سولې په بنیاد د اوربند په تړاو باندې چې کومې خبرې کیږي هغه باید صلحامیزه خبرې وي، هغه باید د افهام او د تفهیم په کچه کې وي، هغه باید د روغې او جوړې په کچه کې وي، نه دا چې د خبرو په جریان کې هم جګړه کې ګواښونه کې او چې جګړه وي هغه هوي جګړه. نو ګورئ پاکستان یو پروژه‌ایي هیواد دی او د پروژو په بنیاد باندې د نورو لوی هیوادونو لخوا نه جوړ شوی دی. دا پروژې باید کله د هند په سرحد کې هم پلي کړي، کله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په فرضي کرښه کې، کله د ایران سره او کله هم د حتی د سیمې په سطح د هیوادونو سره د کړکېچونه لري او دا کړکېچونه د پروژې په شکل د لوی هیوادونو نه تمویل کیږي، تجهیز کیږي او بالاخره استول کیږي. نو پاکستان له بده مرغه یو داسې هیواد زمونږ د دې هیواد په ګاونډ کې وروسته د هندوستان نه چې مونږ د هندوستان سره د ګاونډ په لحاظ باندې یو حایل نقطه، یو بفر زون پاکستان منځته راغی. زمونږ د اقتصادي، زمونږ سیاسي، زمونږ فرهنګي، زمونږ تاریخي تعلقات چې څومره د هندوستان سره او د لوی هندوستان سره هغه هندوستان چې یو تاریخ لري، هغه هندوستان چې خپل جغرافیه لري، یو مشترک فرهنګ هم لرو او په حتی په زیاتره هلته چې څومره مسلمانان اوسیږي چې د محمد بن قاسم رضی الله تعالی عنه په وخت کې هلته دوی فتوحات وکړل. نو ډیری مسلمانان دي چې یوه بدنه تاسې وګورئ بنګلادیش بیل شو، یو بدنه مثلا پاکستان بیل شو، همدومره نفوس په دغه کې لري. په هندوستان کې دا اوس شته دی. تاسې ولیدل چې مولوي صاحب متقي چې کله هلته لاړ تر ټولو ګرم استقبال او راغلاس ورته د دیوبند مدرسې لخوا نه ویل شو. له بده بخته باید ووایو چې ګورئ افغانستان په خپل تاریخ کې خصوصا به ووایو چې د ملل متحد د تاسیس نه وروسته قابو د 80 کاله کې هیڅکله افغانستان په چا حمله نه ده کړې، هیڅکله افغانستان د چا په امورو کې مداخله نه ده کړې او هیڅکله افغانستان د خپلو اغراضو او مقاصدو لپاره توطیې، دسیسې، پلمې او څای چاته نه دی کنستی. له بده بخته بیا هم وایم چې د ملل متحد په چوکاټ کې د شورا امنیت لوی هیوادونه لکه اتحاد جماهیر شوروي او امریکا زموږ په هیواد کې دسیسې هم وکړلې، پلمې هم وکړلې، حملې هم وکړلې، مداخلې هم لري. له بده بخته باید ووایو چې حتی پاکستان هم اوس لګی دی. زما یو ګاونډی مسلمان هیواد دی، هغه هم دلته دسیسې کوي، پلمې کوي، حملې کوي او بالاخره اتهامات تړي. افغانستان فکر کومه د ملل متحد کو غواړي چې په نړۍ کې یو داسې هیواد چې صلحجو هیواد وي، یو داسې هیواد چې همیشه د خپلو ارزښتونو څخه دفاع کړې ده، همیشه د نورو د خوا نه تحمیل شوي جګړې پرې راغلي دي او دوی مدافع کړې ده، هغه باید افغانستان یو داسې هیواد چې نه اټوم لري، نه استوي وسله لري، نه پرمختللې وسلې لري، فقط د ځان د دفاع لپاره روحیه لري، احساس لري. او ډېره مننه صادق صاحب. بیرته راګرځم بیانزی صاحب، غواړم همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم وپوښتم چې د خبرو اترو مذاکرات وخت کې د خواجه آصف دغه څرګندونې فکر نه کوئ چې حتی
دغه مذاکراتو ته ضرر رسولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لالی صاحب تاسو ته او محترم ستاسو محترم ملما صادق صاحب ته ستاسو تخنیکی همکارانو لیدونکو او د ټول افغانستان مجاهد ولس ته بار دننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ستاسو پوښتنې ته راځم چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې که چیرې د خبرو اترو له لارې مسأله حل نشي د افغانستان سره به زمونږ کاره جګړه وي. او لومړی خدا چې خواجه آصف پاکستان اوسنۍ کابینه کې داسې کسان نشته چې د رښتینې د دې وړتیا ولري چې وزیران وي. همیشه نااهله خبرې راوځي، یعنی خپل د پاکستان په ضد باندې د خپل د پاکستان د هغه ستراتیژي او د تګلارې په ضد باندې خبرې کوي. دا خبرې قصدا دوی کوي بیانځای صاحب که نه د کوم استراتیژۍ پر مبنا باندې یا هم کوم بل لوری ورته وایي چې دا څرګندونې وکړي؟ او همدې خبرې ته خو اوس راتلم. نو خبره دا ده چې حتی د عمران خان په اړه چا پوښتنه وکړه، یو کارت نه پوهېږم کوم تلویزیون وایي چې عمران خان هم ولې بندي کړی دی. وایي هغه چې په قدرت کې اوسېد راځم نو زه 6 میاشتې بندي شوم، نو په کار دا دی چې اوس دی زما قدرت دی نو دی باید بندي شوی وي. یعنې دا ګوره څومره نااهله او احمقانه ځواب و چې د عمران خان په اړه باندې ویو. په هر صورت دا چې اوس د افغانستان په اړه باندې کوم دریځ لري هغه لکه تاسو چې وویله پاکستان د اول نه د موره غلام زیږېدلی دی. پاکستان کې فقط انګریزان چې امریکا هم انګریزان دي، فقط کې د انګریزان نمائندګي اوس امریکا کوي. نو امریکې د خوانه ورته $2 بلیون د کال ورکول کیږي او هغه چې څه ورته وایي هماغه ترسره کیږي. امریکا نظامي ډګر کې په افغانستان کې ماتې وخوړله. د افغانستان نه په ډېر شرمېدلي حالت په خپله ټرمپ وویله او هم بایډن هم وویله چې افغانستان د لوی امپراتورۍ هدیره د معنا دا چې زمونږ د امپراتورۍ مړی هم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. نو د دریم اپشن وبخښئ بیا کله چې د افغانستان نه وتښتېدل بیا دویم اپشن ته لاړل چې په افغانستان کې به د سیاسي او اقتصادي او تبلیغاتي او استخباراتي جګړې محاذ پرانیزي چې پرانیستی و. حتی دغه مقاومت په تش په نامه مقاومتیان به په شا ډبولو یو ځای بل ځای په اروپا او په امریکا او په یو ځای بل ځای کې به د کانفرنسونو په نامه ځای ورته ورکوه. حتی مصرف هم د امریکې یا د نیټو د خوا نه به و. نو په هغې کې هم کامیاب نه شو. الحمدلله اسلامي امارت الله تعالی نصرت ورسره ملګری دی. هغه به چې توقع وه امریکا ونه کولی شو، هم سیاسي محاذ کې 50 هیوادو سره سیاسي او سفارتي اړیکې لري، تجارتي اړیکې لري، هم په اقتصادي ډګر کې ډېر مخته لاړ چې د 100 کالو مزل یې په 4 کالو کې کړی، هم امنیت پلی شوی. نو د دې له خاطره دی اوس مجبور شولو چې دریم محاذ ته لاړ شي چې هغه د پاکستان نه استفاده کول دي چې موږ سره په څنګ کې پروت دی. او دا اول نه د یو پیوندي هیواد جوړ شوی دی چې 2 صوبې د هندوستان او 2 صوبې د افغانستان نه سره کړي دي او حواله جوړ کړي دي. هیواد ته نشو ویلې یو اداره ده یا یو نظامی بیس ده د انګریزانو. ډیره زیاته اوس دغه نه غواړي چې د استفاده وکړي د خاطر اسې منیر دغه ته غوښتي او فکر دی ایران سره جګړه و سپین پاڼې ته دغه ځنه بل اخره ام دې خبرې ته واسو. صحیح. بیانځای صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځم. صادق صاحب بله خبر دلته مطرح ده د امریکا ولسمشر آسیا ته سفر کړی ده، بېلابېلې څرګندونې د افغانستان په باره کې کړي دي. اوس یو ځل بیا ویلي چې که ضرورت د افغانستان او پاکستان ترمنځ به زوربند وکوم. دغه څرګندونې په داسې وخت کې د ټرمپ کوم نیت ښیي؟ او داسې دی چې ټرمپ خو اوس فقط همدغه یو هدف لري چې د سولې جایزه د نوبل دا څنګه وګټي او دې کې بس دا باید هغه څو هیوادونه په سیاسي لحاظ باندې خو یو غیر اخلاقي کړنه ده چې ملل متحد یا څوک چې د نوبل جایزه چاته ورکوي هغه هیواد چې جنگونه خو ډیر کړي دي د ویتنام نه ونیسه او عراق او سوریه او افغانستان پورې
او بالاخره د ایران او د اسرائیل په جنگ کې هم د اسرائیل تر شا ولاړو او هغه اټومي دستګاهګان یو د هغه تاسیسات هم ویشتل. نو دا بیا ترڅنګ خپل د دفاع وزارت ته نوم بدلی د جنگ د وزارت په نوم باندې. ته فکر وکړه یو سلاتیا درجه، یعنی جنگ څه معنا چې جنگ به زه کومه، حمله به زه کومه، یرغل به زه کومه، اشغال به زه کومه، څوک به چاته به ویم چې دا زما پروژې په مخ بوځي. لکه پاکستان ته چې ویل کېږي او دوی ته همیشه دا دوی پروژې ورکوي او دا پروژې دوی په دې سیمه کې تطبیقوي. ګورئ افغانستان د آسیا زړه دی او په دې د آسیا په زړه کې دا مثلا د چین، د ایران، د روسیې او د پاکستان او د دې هیوادونو حتی هندوستان د دوی په منځ کې واقع دی. دا د آسیا زړه دی. که دا چیرته د حرکت سم و، که دته یې نه صحیح پمپ کېدله، که دا یې نه صحیح پمپ کوله، نو ټوله آسیا کې به حالات سم وي. لکه این هم دغه د علامه اقبال شعر دی که نه، چې هغوی هغه خپل علامه اقبال ته احترام نه لري. اوس رالو دې ته چې یو ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې اوس پاکستان ته راځو، زیات فوکس که په دې پاکستان وکړو، په دې معنا چې که ته وایې چې موږ به د دوی په منځ کې سوله راولو، زه ډزبندۍ کوم، ستا ډزبندۍ ته هېڅ حاجت نشته دی. که جنگ هم کوي دلته به یې کوي او که ډزبند هم کوي هغه د یې وم لیدل چې ډزبند یې وکړي. یا مثلا د قطر او د سعودي په وساطت باندې او په غږ باندې یا د ایران دلته ډزبندۍ وشو. اوس رالو دې ته چې پاکستان نه لورېږي چې تاسې ولیدل چې کله مولوي صاحب متقي په هند ته سفر درلوده، دوی دلته جګړه پیل کړله. یا مثلا دلته که چیرته د ترقۍ او د پرمختګ کارونه کیږي بیا دوی نه لوري دا شی. یا مثلا بالاخره جنگ ته لمن والا، یا د کونړ په سیند باندې چې کوم بند جوړېدو خبره شوې ده، دا ټول هغه اساسیتونه دي چې دا راپاریږي. او که راپاریږي نو که د ټي ټي پي موضوع ده، دا ستا داخلي موضوع ده. که چیرته پاکستان ته توصیه ده کوي نشي حل کولی، نو د روسانو او د امریکایانو د وتلو نه وروسته د دې دومره لویو پراخو جنګونو نه چې په افغانستان کې نړیوال جنګونه وشړو، د دوه لویو نظامونو جنګونه وشړو، یعنی د وارسا او د ناټو جنګ وشو. بالاخره د ناټو دلته دننه د تروریزم په وړاندې د جګړې په نوم باندې جګړه په مخ لاړله، د هغې حامي پاکستان ته وي. اوس رالو دې ته که چیرته ته په خپل هیواد کې یوازې د ټي ټي پي په مقابل کې جګړه نشي ګټلی او نشي کولی، نو څنګه چې د افغانستان څه کړي دي افغانانو ته اجازه ورکړه چې تاسو په کوم سیمه باندې چې موږ دغه لرو دا غواړو چې ادعای لرو هلته موږ سوله راولو. که چیرته دا نه مني او دا د عقل نه مني او فکر کوي چې دا خو ډېره لرې خبره ده، نو بیا څه وکړه ټي ټي پي ته دا واک ورکړه چې هلته امن راولي. که ټي ټي پي ته هم نه ورکې، لږ تر لږه پوځ د دې سیمې نه وباسه چې د هغه ځي پښتانه نه غواړي ستا پوځي پنجابیان په خپله خاوره کې نه زغمي. دا درې واړه اپشن دي، یو انتخاب کا. او که بیا د افغانستان سره جګړې ته د زړه دی، نو ته بیا د ایلیو بچو ته لامبو مزده کوه. درست. ولو که د صادق صاحب ډېره مننه. بحث ته به دوام ورکوو. وروستۍ لنډې دمې. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. د خبرونه دوام ته راغلاست. بیانځای صاحب غواړم چې وپوښتم چې نن په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دوهمه ورځ ده. فکر کوئ خپل همدغه مذاکرات څومره مهم دي د قطر پرتله مذاکراتو؟ نو کاره خبره ده لاله صاحب چې د هر جنگ اخرنی انجام باید سوله وي. د خبرو په واسطه باندې یو خبره نتیجې ته رسیږي، و هغه کار چې په لاسیږي په غاښ کې باید سره خلاص نه کړي. نو دا چې په ترکیه هم یو اسلامي هیواد دی او قطر هم اسلامي هیواد دی، د دواړو په منځګړیتوب باندې هغوی نه غواړي چې زموږ په منځ کې یو خونړۍ جګړې رامنځته شي او دا بیا ګاونډي هیوادونه هم دي. نو دا د دغه کار ستاینه کوم، مګر دا چې پاکستان داسې یو هیواد دی لکه هیواد مرتنه شو ویله د انګریزانو یو غلامه اداره ده، لکه څنګه چې کابل کې د غنی او د کرزي غلامه اداره وه، هغه هم اشغال دی او موږ هم اشغال شوي وو په هغه وخت کې. مګر توپیر یې دا و چې موږ اشغال امریکا یا انګریزانو فزیکي حضور درلود او پاکستان کې انګریزان فزیکي حضور نه لري، مګر مغه پالیسي او حتی تر موږ زیاته ځکه ده چې موږ ته خو دوی ته تقریبا د هر کال لکه د بودیجې په شکل $2 بلیون ورکول کېږي. نو په هر صورت بیا هم دا چې په څنګ کې پروت دی، وایي د هر چا نه به تېښته ولري خو د ګاونډي د تېښته نه کېږي.
او بیا د پاکستان خلک زمونږ مسلمانان رونه دي به تقریبا نیمه یا څلورمه برخه پښتانه پکې دي بلوچ دي پکې چې هغه زمونږ په خوانه خاور زمونږ ورونه دي پاکستان قدرت سیاسي د زرو کسانو په لاس کې بلانای ټول ملت ته د زرو کسانو مقابل کې ولاړ دي هم بلوچ هم تحریک طالبان پاکستان هم د عمران خان انصاف ګوند هم دغه ټي ال بي د تحریک لبیک پاکستان په نامه چې مخ تقریبا 200 کسانې ولا په شهادت ورسول چې هغه هم راوتی یو قانوني مظاهره کوله د اسرائیل په ضد باندې او اسلام آباد ته تلی وولته وختي چې د امریکا سفارت مخ ته مظاهره وکړي او د خود امریکا د سفارت مخ ته نغواړي چې مثلا یو مرغیم والوزي په هر صورت هغه تقریبا 200 کسانې په شهادت ورسه حتی میډیا ته څو پرې نه خودل چې هغه صحیح تعداد معلوم کې 200 کسانې بنديان او 100 ولا زخمیان کړل نو ټول داخل پاکستان حالت په قدم کې دي ونن د سبا د وې د مال د زرغونشاه دی یو خانه دا یو پیوندي هوا د امکان دی ولري چې تجزیه هم شي سند او پنجاب هند واخلي او بلوچستان او پاکستان بیت افغانستان ته وسپارل شي او هغه په خوانه جیلم زبنګ او د هند په منځ کې هغه مشترک پوله جوړ شي او دا امکان هم شته چې تحریک طالبان پاکستان کې کامیاب شي اول ته هم داسې اسلامي امارت یا اسلامي نظام پلی شي لکه څنګه چې افغانستان کې پلی شوی دی چې زه ترجیح ورکوم خدای تعالی دې وکړي چې موږ دغه د ډیورن لاین په کراچۍ کې خودل شي نو اوس د دې خاطر چې د خلکو مخه واړه یو ډول خپل ناکامي یا خپل ناتوانی په دې باندې ونمود کی چې یاره د افغانستان د خوانه تحریک طالبان پاکستان د حقیقي ملاتړ کیږي او تمویلیږي یا تجهیزیږي یا قومنده ورکول کیږي او دام طالبان دی او غم طالبان دي او بل اخرت د ازمن په مقابل کې جنگيږي نو کې چیرته د ازمن په وطن کې لاس وهنه کوي او خو د کوشش اته د شروع نه دغه اوس تقریبا څومره د مخ کې د مقاومت په نوم باندې دغه راغلي په خپل د په غوښتنه راغلي د بلنه باندې پاکستان ته راغلي اسلام آباد ته اول ته کانفرنس درلوده ډیره مننه او دا نور په همیشه د کوشش دایشان را پاکستان په خط کې د زده لکه د دهشتګرو ډول یو لابراتوار دی نو په هر صورت د شروع نه په دې فکر کې دي چې افغانستان موجودي نو خامخا به یو ورځ دغه افغانستان او ډیره زیاته مننه بیان زسي تاسو به تر راګرځم نو جبر تاسو مسائل رامنځته کوي بله تاسو به تر راګرځم بیان زسي محترم صادق صاحب بل پښتنه دلته دا چې خپل دغه مذاکرات چې اوس مهال تر سره کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ څومره یو غټ چانس د تعامل لپاره څومره یو غټ چانس د ډیپلوماسۍ لپاره څومره یو غټ چانس د رسمیت پیژندنې لپاره او بالکل د ملل متحد د منشور په اساس باندې څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه هیڅ هیواد د دویمې مادې په اساس نشي کولی چې په بل هیواد کې مداخله وکړي حق نه لري بیا حمله خو لري خبره ده دوی دا دواړه خبرې نقص کړي دي هم توطیه کوي هم مداخلې کوي او هم حملې کوي او بیا بالاخره مذاکراتو ته مازیریږي په مذاکراتو کې بیا دغسې لوی خبرې هم کوي یعنی داسې د دوی په اصطلاح دمکیانې هم ورکوي اخطارونه هم ورکوي چې دا هم ناسمه یعنی دا د ډیپلوماتۍ د عرف په بنیاد باندې اسلامی اصول په بنیاد باندې د ملل متحد د قواعدو په اساس باندې دا ناسمه خبره ده ته د میز تر شا یو چاته وی چې دا خبره یاد سي وکاو کني چې زه لاړ شم هلته بیا ځان آماده کړم جګړې ته جګړې ته دا 50 کاله کېږي زما سره جګړه کې ته کله جګړې ته په میدان کې راوتلی نه تا خو همیشه دغه د پښتونستان او دا سیمې تا سنګر نیولي دي د افغانستان په مقابل کې نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي ډېری تحلیلونه صادق صاحب دی چې د خواجه آصف خبرې باید ډېرې یعنی په درنه باید ورته ونه شي کتلی البته تحلیلونه په دې ځکه وایي چې اصلا ټول ځواک د پوځ مشر سره ده خو د پوځ مشر او بیا هم دا خو وزیر دفاع دی که نه پوځ مشر یې څه وایي خو پوځ د مشر هم دا وایي په یو تقریر کې وایي په یو فراغت غونډه کې وایي چې د یو پاکستاني وینه د ټولو افغانانو سره نه برابر ومه دا ټول افغانان دا څه اوبه راوړي دي دا تا پیدا کړي دي که د خالق بل څوک دی دا ځمکه لري جغرافیه لري تاریخ لري وسړی ستا تر سترګو تر وړاندې ستا د جنرالانو تر سترګو تر وړاندې دلته لوی قدرتونه مات شلو او تا چې کله خپل ځان آزمایو نو تا خو ځان په دغه وړوکي پوله باندې یا په سیمې خاردار ناخوا او دېخوا وازمایې که نه دغه فرضي کرښه کې در سره څه وشلو عسکر دې ژوندي رانل مړي دې له رانه وړل زخمیان یې رانه وړل ټانکونه یې رانه وړل غږ یې پې ونه کړ د خپلو افغان پوځ چې بس دی نور وړاندې مه ځئ دوی خو در روان وو
تا یې کوم ځای کې مخه نیولی شوله؟ ته خو اټومي قوت یې، ته خو د نړۍ اووم پوځ لري، ته خو دا لري، ته خو هغه لري فلان یې، او ته شاته لوی حامیان لري. زما شاته خدای دی، که الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکر یې در سره وي یک تنهایي، والله بالله چې موږ په حق یو. بس دی د دې نه به بل نور قسم څه وي چې ته زما په هیواد حمله کې، دلته توطیې کې، دلته دسیسې کې، زما باندې د لورنه نشته، پیرزویونه دې نشته، ته ولې هند ته سفر کې؟ ولې دا زما سیاسي پړی باید ستا په لاس کې وي چې زه فلانیز ته ځم صاحب اجازه ده زه هلته لاړ شم، دا اجازه باید زه ستا نه وغواړم که زه یو آزاد هیواد یم. ما دا ازادي چې ته د وړو وړو هیوادونو الکتا غوندې هیواد نه ده اخیستې، دا ازادي ما د سر په بیه د قربانیو په نتیجه کې د ډېرو لویو قدرتونو، یعنی د 100 کالو د ټکنالوژي د پرمختګ، د ځمکې، د اسمان، د اوبو، د سترګې د رب په حساب باندې، د مایکرو ثانیو په حساب باندې پر مختلفو هیوادونو چې د هغوی په سترګو په رب کې هر څه په بل مخ کولی شي، دغسې هیوادونو نن موږ خپلې ازادیانې اخیستې دي. ما ته خپل ارزش مقدم دی. تا ولیدل دا خلک بیرته د اسلامي امارت تر څنګ ودرېدل، هغه خلک چې تا فکر کو چې کېدای شي دا د امارت نه خفئ، یوه حمله باندې به موږ ډېر څه لاسته راوړو، ډېر څه دې د لاسه ورکړل. ستا اټوم، ستا فوج، ستا د خلکو چې هغه 15 کسان به دې راغونډ کړل، په زور باندې به دې پیسې ورکړې، راشه دا د پاکستان بیرغ یې رپوه چې موږ د پوځ تر شا ولاړ یو. د پوځ تر شا چې ودرېږي داسې ودرېږي چې اتڼ یې کوي چې ورور موږ ته اجازه راکوي. نو دا دی چې دا روحیه زموږ ما ازمایه، آزموده را آزمودن خطاست. ته په خطا کې که موږ ازمایي، په جګړه کې ما ازمایه، په دوحه کې مو ازمایه چې د امریکا غوندې لوی قوت شاته لاړ، په دوحه کې بیا وازمایا چې فقط په کمترین وخت کې، په تاریخ کې کمترین وخت دا چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د امنیت په تړاو او د ډزبند په تړاو یو خبره وشوه. اوس که استانبول دی، یقین په خدای وکړه علی صاحب، د هر هیواد ته ځان او خپله پوز یې پرې کړله، خپل سیاست یې بربنډ کړ، خپل مداخله واضح کړله، او د افغانستان پرستیج انشاءالله ورځ په ورځ لوړېږي. ډېره مننه. تاسو بیرته راګرځم صادق صاحب. بیانځی صاحب، یوه دقیقه وخت لرو، جنبندي څه باید ترسره شي، حل لاره څه ده؟ نو زما په نظر باندې هغه څه چې اسلامي امارت ترسره کړي دي هغې کې کمې او زیاتې نشته، او منتها خبره دا ده چې اسلامي امارت دې ته مجبور شوی دی چې د دې په ځای چې د هغو تجاوز او د هغه زیاتې اسلامي امارت مجبوره کړ ځان دفاع وکړي، او دا ځان دفاع شاید د دې سبب شي چې ټول پاکستان کې د اسلامي امارت په واسطه باندې اسلامي بیرغ، د سپین بیرغ په کراچۍ کې هم وځلول شي. دغه پاکستان غواړي، ځکه د حالت ترسیز القدم حالت دی. امریکا هم تا کوشش فکر کوم چې پاکستان یو وخت خپل ټرمپ ویل چې زه به د دنیا د نقشې نوم لري کما، نو هغه علت ته چې یو خانه د هند لاس واخسته، هند د پاکستان په ضد باندې واچو، او افغانستان اسلامي امارت سره جګړه وکړه، پاکستان ته ان پاکستان یو هڅه چې جګړه وکړي. نو په خط کې پاکستان علاوه دې نه چې داخل کې شر جنجالونه لري، او خلک دې حد تر رسیدلي دي چې دغه د جګړو خبره کاواره شي، خلک په خپل پاسي کې دا اوسنۍ 10 کسان چې د پاکستان قدرت په لاس کې چې پوځیان او استخباراتي خلک دي پاسي کې په نه حال کې ممکن چې پاکستان د هند او د افغانستان په منځ کې یو ساندویچ یو دغه چې دواړو طرفه د منځ لاړ شي. نو بيخي هغه د قدم شپې دي، ځکه دغه ګډي وړي خبرې کوي ترڅو خلکو ته وخی اذان د زوخي لکه چې زه خو لا ژوند یم او یو څه ډیره زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځم. صادق صاحب، حل لاره څه ده؟ یو دقیقه وخت لرو، څه باید ترسره شي؟ حل لاره بالکل ډیره واضح ده، د ملل متحد د اصولو مطابق ده، د اسلامي احکامو مطابق ده. تاسو علما هم لرئ، تاسو سیاسون هم لرئ، پوځ شاته کوي، د پردې شاته بوزي، تاسو راوړاندې شي، علما دې راوړاندې شي، سیاسون دې راوړاندې شي، مدني فعالان دې راوړاندې شي، د جرګې او د مرکې خلک دې راوړاندې شي، هغه خلک چې په جرګو کې جنگونه نه پالي، هغه چې اندېښنې نه لري، هغه چې په جرګه باور لري، هغه چې جرګه هغه چې شورا یو اصل غني، هغه چې د سول او امنیت اصل غني، وصلح خیر، منګه صلح ته بالکل په هر وخت کې تقدم ورکړی دی، منګه مخکیواله ورکړی دی. منګه هیڅ کله په افغانستان کې جګړه د جګړې لپاره نه ده کړې. منګه چې څونه ازادیان اغستې دي، د خپل دفاع لپاره مغستې دي، د سولې لپاره مغستې دي، په ټیکاو لپاره مغستې دي. په دې 4 کالو کې هیڅ څوک نشي ثابتولی چې د افغانستان خاوره، د افغانستان خلک، د افغانستان پوځ، د افغانستان سلاح د هغوی په ضد استعمال شوي.
موږ په خپل هیواد کې چې د دې نه لویه پیمانه باندې د حاقینو ته ګټه راتله هغه شانتي بوټي موږ د دې ځای کې د منځه ویوړل هغه ناقانونه حرکات هم له منځه ویوړل موږ دنیا ته ډاډ ورکړی دی امریکا په دې ډاډ باندې د افغانستان نه ووتله په دوحه کې چې بالاخره باید دوی په اعتماد یې پرې وکړي چې د امریکا ګټې د امریکا حامیان او ملګري به دلته نه ګواښي. ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق صاحب او د پوهنتون استاد شیر آقا بیانزی صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند اورېدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.